که چېرته زه تاسو ته ووایم چې په یو هفته کې ما $350 وګټل، نو آیا تاسو به ما سره دا خبره ومنئ؟ شاید چې ستاسو جواب وي بالکل نه. نو بیا په دې سنگل ویډیو کې به زه تاسو ته نه صرف یوازې د خپل ارننګ پروف ښیم، بلکې زه به تاسو سره د خپل ای کامرس هغه جرني شیر کوم، یعنی هغه سفر به زه تاسو سره شیر کوم په کوم کې چې ما د زیرو نه سټارټ واخیستو او زه یو ښه پوزیشن ته ورسېدم. څنګه یو سمپل ډیسیژن یعنی یو ساده فیصلې زما د زندګۍ ډایرکشن بدل کړو. زه تاسو ته دا هم وایم چې داسې بالکل هم نه ده چې زه الله پاک د نور انسانانو نه مختلف پیدا کړی یم. زه هم ستاسو په شانتې یو سمپل او یو نارمل انسان یم. ما چې کله هم سټارټ اخیستلو نه خو ما سره څه ایکسپنسیو ټولز وو، نه زما څه غټ سیټ اپ وو، ما سره صرف یو ساده لیپټاپ وو او یو نارمل انټرنیټ کنیکشن. خو ما کې صرف یو کار و او هغه و د آنلاین ارننګ جنون او لیونتوب. چې کله ما د والمارټ باره کې واورېدل او ما ته د والمارټ باره کې آیډیا وشوه، نو ما د دې باره کې ریسرچ شروع کو. نو ما دا معلومول چې ما ته پته ولګي چې والمارټ څنګه پلیټ فارم دی. خو اکثر به ما د خلکو د خولې نه دا یو خبره اورېدله چې دا ډیر زیات مشکل دی، په دې باندې اډرز نه راځي، د دې اکاونټ نه اپروف کیږي او دې کې نورې هم بلاشه ډېرې مسلې دي. نو چې کله ما دا خبرې واورېدلې نو ما ته دا اندازه وشوه چې زما لپاره والمارټ یو بیسټ آپشن دی او د هغې مین وجه دا وه چې دا خلکو ته مشکل ښکاري او د دې نه خلک تښتي. نو بس ما ته دا اندازه وشو چې په دې کې کمپټیشن کم دی او چېرته چې کمپټیشن کم وي نو هلته ریزلټ زر میلاویږي. زما دا یقین پیدا شو چې زما د کامیابۍ سفر به د دې ځینه شروع کیږي. د دې نه بعد ما دا فیصله وکړه چې هر څنګه وي زه به یو ټرای ضرور کوم. ما ته خپلې هغه ورځې هم یادې دي چې ما به هره شپه په یوټیوب باندې دا سرچ کول how to earn money online، یعنی موږ به آنلاین پیسې څنګه ګټو. دغه رنګې ما په دې طریقې سره په مختلف پلیټ فارمز باندې کار کړی دی. د څه نه به راته یو حده پورې ریزلټ میلاو شو. داسې ویب سایټز هم ما جوین کړي چې په هغې کې ما انویسټمنټ کړی او زما ټولې پیسې ضایع شوي دي. مطلب ما ته خپل ډایرکشن نو معلوم چې زه په کوم طرف باندې لاړ شم او زه څه وکړم. زه ډېر زیات د مایوسۍ په حالت کې وم. په خپل ځان باندې مې یقین بالکل ختم شوی و. خو ما ته به د دننه نه یو اواز راتو، give it one more shot. مطلب ما ګیو اف نه کو او خپل همت مې له لاسه نه ورکو. خو چې کله ما د والمارټ نوم واورېدلو نو 3 ورځې ما مسلسل ریسرچ شروع کو. مطلب 3 ورځې ما صرف دا ریسرچ کو چې په والمارټ باندې به موږ څنګه سیلینګ کوو، کوم پروډکټ به زموږ نه سیل کیږي او د دې به څه سټریټیجي وي، مطلب د دې به څه طریقه کار وي. د 3 ورځو نه بعد ما پروډکټ سلیکشن وکړو، یعنی ما د خپل ځان لپاره یو پروډکټ سلیکټ کړو، داسې پروډکټ چې هغه زما د کرایټیریا مطابق و، مطلب د هغې ریټینګ خو په هغې کې کمپټیشن کم و او په مارکیټ کې هغه یو ټرینډي پروډکټ و. زه تاسو ته دلته د مزې یو بله خبره هم کوم. دا پروډکټ ریسرچ یو دا ما بغیر د ټول نه وکړو، مطلب ما سره هیڅ قسم څه ټول نه و، بغیر څه د ټول نه ما یو سکسسفل پروډکټ سلیکشن وکړو. د هغې نه بعد ما بیا خپل لیسټینګ وکړو. چې کله ما لیسټینګ وکړو نو 3 ورځې پورې ما ته څه اډر نه راتلو، خو په 4مه ورځ باندې یو ورکوټ نوټیفیکیشن زما زندگی بدله کړه او هغه و د $19 ړومبنی اډر. اوس به تاسو وایئ چې $19 څه شی دی؟ په ظاهره باندې خو $19 هیڅ څه هم نه دي، خو چې کله ما ته دا اډر رالو نو زما د خوشحالۍ څه انتها نه وه او د هغې مین وجه دا وه چې دغه یو اډر زما د محنت، زما د ریسرچ او زما د صبر یو ثمره وه. د دې نه بعد ما کې یو نوې جذبه را پیدا شوه او زما چې کوم کانفیډنس لیول و هغه ډېر زیات های شو. ما خپل ریسرچ نور هم زیات کو او دغه رنګې ما نور لیسټینګ هم وکړو. نو چې کله ما لیسټینګ زیاتولو نو زما سیل نور هم انکریز کېدلو او هر یو اډر سره به زه نیم غټېدلم. خو چې کله 9مه ورځ شوه او ما خپل ډیشبورډ وکتلو نو زما سیل و د $355 کوم چې تاسو ته هم په سکرین ښکاري. دا زما د یو هفتې سیل دی په کوم باندې چې ما ډېر سټرګل او ډېر محنت کړی دی. د دې نه بعد ما ته پته ولګېده که چېرته تاسو د خلکو په خبرو کې راځئ او د خلکو په خبرو باندې یقین کوئ نو تاسو کله هم نشئ کامیابېدلی. او ما ته دا هم پته ولګېده چې والمارټ صرف د غټ سیلرز دپاره نه دی،
په دې باندې زما شان کسان هم ګرو کولی شي. چې کله ما په والمارټ باندې کار سٹارټ کړی دی نو ما دا 3 خبرې زده کړې دي. یو به تا سره پراپر نالج وي. دویمه خبره پکې دا ده چې کنسیسټنسي، یعنی ته به په پابندۍ سره کار کې، ته به دې ته ټایم ورکې. داسې به نه وي چې ته 1 ورځ کار کې او 2 ورځې کار سکیپ کې. چې کله ته په دې طریقې سره کار کې نو ته کله هم ګروت نشي کولی. او بل دی پیشنس، یعنی صبر. ته به د صبر نه کار اخلي. چې تا کې څه نه څه صبر وي نو ته په دې کې بیا مخکې تللی شي. زه تاسو ټولو ته یو خبره کوم چې بالکل تاسو هم کولی شئ. په ما او تاسو کې هیڅ فرق نشته. که هغه هر یو پلیټفارم وي، یوازې والمارټ نه، که هغه امازون وي، هغه شاپیفای وي، هغه ایبی وي یا ټیک ټاک شاپ وي، تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو په دې کې ګرو کړئ. خو فرق صرف د مایند سیټ دی. که چېرته ستاسو مایند سیټ ټیک وي نو بیا ستاسو د کامیابۍ مخه څوک هم نشي نیولی. ګوره زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې یو انسان هم پرفیکټ نه دی، یو انسان هم مکمل نه دی. تاسو سٹارټ واخلئ، د غلطیانو نه مه یریږئ. ستاسو نه به غلطیانې کیږي، چې کومې غلطیانې ستاسو نه کیږي د هغې نه زده کړه وکئ او مخکې لاړ شئ. هغه کسان چې هغوی هار مني او یریږي نو داسې کسان کله هم نشي کامیابېدلی. او داسې کسان چې په خپل ځان یقین وي، په خپل ځان ټرسټ وي، نو دا کسان په خپل کامیابۍ باندې دنیا بدلولی شي. که چېرته تاسو ته هم زما د جرني نه څه موټیویشن میلاو شوی وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ او په کمنټ کې ولیکئ آی ایم ریډي. او که چېرته تاسو سٹارټ اخلئ نو انشاءالله په سٹارټ اخیستلو کې به زه ستاسو پرسنلی هیلپ کوم. او انشاءالله نیکسټ ویډیو به زموږ په دې باندې وي چې ما $350 په $1000 کې څنګه کنورټ کړل.